تازه خبره د افغانستان سویل کندهار څخه ریپورټونه وایي طالبانو دغه ولایت کې د زندان محبس مات کړی دی او له امله یې سلګونه بندیان تښتېدلي دي. کندهار ولایت کې د کندهار هرات پر سړک دغه زندان پروت دی. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي هم وایي دغه مرکزی محبس یې له اوږدې کلابندۍ وروسته ونیو او سلګونه بندیان آزاد او خوندي ځای ته ولېږدول شول. ویل کېږي د کندهار زندان کې تر 2000 بندیان ساتل کېدل، خو ځینې سیاسي بندیان تیرو ورځو کې ترې کابل ته لېږدول شوي دي. طالبانو دې وروستیو کې د جوجان مرکز شبرغان او بدخشان مرکز فیض آباد په ګډون د ځینو ولایتي مرکزونو نیولو سره هم زندانونه مات او سلګونه بندیان یې خوشي کړل. د افغانستان د زندانونو چارو ادارې ویلي چې په وروستیو کې د جګړو له شدت سره شاوخوا 1000 تنه بندیان له زندانونو تښتېدلي. د دغې ادارې ویان صفي الله جلالزی بي بي سي ته وویل اندېښنه ده چې له دې کار سره به جنایي پیښې ډېرې شي. ډېر دا کسان د جنایي پیښو، انسان تښتونو، نشهیي توکو قاچاق او وسلوالو غلو په جرم بندیان وو. له تېرو څو ورځو راهیسې د کندهار ښار مختلفو سیمو کې جګړه روانه ده او د پنجشنبې له سهاره دغه ښار کې مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. پخوا به کندهار کې د مازدیګر له 6 تر سهار 4 بجو پورې د شبکې بندې وي، خو له نن 4 بجو وروسته هم بندې دي. بل خوا طالبان ادعا کوي چې د غزني ښار هم نیولی دی او په بادغیس ولایت مرکز کې هم د پرمختګ په حال کې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.